رحمت الله وبرکاته. عزتمندو کتونکو زم بلال حمزه او تاسو ګورئ جرار ټیکنیکل چینل. کتونکو په نننۍ ویډیو کې به انشاءالله تاسو دا زده کړه کوئ چې موږ به د ویډیو ام بي څنګه کمو. یعنی یو کنورټینګ وي او بل کمپریسر وي. کنورټینګ سره د ام پی 4 نه AVI ته وړي یا د ام پی 4 نه ام پی 3 ته وړي او کمپریسر چې د هغې صرف ام بیس کمي، یعنی 100 ام بي وي نو هغه تاسو 30-40 ام بي ته راوستی شئ. دغه رنګې په وټساپ باندې که تاسو خیال وکړئ نو وټساپ 16 ام بي نه سوا ویډیو نه سپورټ کوي او نه ورته اپلوډ کیږي. نو د هغې لپاره که داسې 50-40 ام بي ویډیو وي نو هغه تاسو بالکل 15-16 ته راوستی شئ. نو ډېره اسانه طریقه تاسو به لاړ شئ پلی سټور ته. پلی سټور کې به تاسو سرچ کې په پلی سټور کې به سرچ کې ویډیو کمپریسر، یعنی کنورټینګ چې دی هغه بیل شیز دی او کمپریسر بیل شیز دی. نو زه ویډیو کمپریسر سرچ کوم نو ماته په ټاپ کې یو ډېر شی راشي، خو که تاسو ته کوم یو دا یو ښکاري 4.4 چې کوم د هغې سټارز دي نو دا ما انسټال کړی. زه به تاسو ته سمپل طریقه وښایم. دغه رنګې ما 2 انسټال کړي، یو دا شو او بل مې دا انسټال کړی دی. ټیک شو. ویډیو ټو MP3 کنورټر اینډ ویډیو کمپریسر. ټیک شو. نو چې کوم بیا ستاسو خوښ یا تاسو انسټال کړئ او زه درته سمپل لږ شانې طریقه ښایم چې تاسو به څه کار په دې کوئ او څه به نه کوئ. لږ شانې دواړه به ته ډسکس کړم. اوس لکه دې کې تاسو مخامخ به راوګورئ که نه، نو ویډیو تاسو ورته انټر کړئ. چې کوم ځای نه تاسو ویډیو انټر کوئ دا تصویران دی ته په وټساپ کومه راغلي یا ویډیوز شو که نه، ټوټل ویډیوز. نو دې ځای ما کلیک کړو، دې ته به زه هسې یو ویډیو د هغه انټر کومه. دې ته ما ویډیو انټر کا، یعنی دا یو 3 ام بي او 6 سیکنډ چې کوم د هغې 3.6 ام بي چې ده. سمپل اسانه طریقه ده. بره تاسو لیکلي په سر باندې کمپریس ویډیو، چې په دې تاسو کله کلیک کړئ نو دې به تاسو دلته آپشن درکړي چې 3.6 ته څونه ته راوسئ، څونه ته راولي. 66% که وړکې نو دی خو ګوره دا به 1.5 ام بي ته راوړي. دغه رنګې لاندې ورپسې څونه راځي KB ته هم راوړي. ټیک شو. د مخامخ سایډ ته ښکاري ده، تاسو ته ګورئ دغه سایډ ته دا ام بي لیکلي شوي دي. نو که زه په دې باندې کلیک کړم نو دا به کمپریسینګ شروع شو. زه به یې فلحال کینسل کړم. دا هو د دې طریقه. بل کسټوم چې کوم تاسو په خپله کوئ، اوس دی خو ګورئ دواړه طرفو ته ګورئ. دې ځای کې هم چې نو چې 3.6 دی کې هم د دې ویډیو سمپل مې برنې کم کو، هلته کې ام بیس کمه شوه. خو بیا به تاسو دواړه یو شان ساتئ. کوم چې دی کم ریټ دی نو بره وګوره ام بي دې کې چې دی هماغه اورینجل ویډیو دی کې چې کوم دی هغه چې کوم کمپریس کېږي به نو 1.2 ام بي ته به راشي. ټیک شو. او تاسو به بیا په دې ویډیو کمپریس باندې کلیک کړئ نو ستاسو ویډیو به کمپریسینګ شروع شي. دا د دې اپلیکیشن طریقه. اوس بل چې دی لږ شان د دې نه بدل دی، دا شو ویډیو کمپیکټ که څه دي، د دې لږ شانتې بدلې طریقه ده معمولي شانتې. دې ځای کې ما سره چې کوم دی د موبایل ډیټا آن ده، د هغې وجې په دې باندې ایډورټایزمنټ راځي، اشتهارات راځي. ښه دې ځای کې بلا شي اپشن پاتې کېږي کنورټ ټو MP4 او ویډیو ټو MP3. خو تاسو به په دې باندې کلیک کړئ کمپریسر باندې. صحیح شو. چې په تاسو کله کلیک کړئ ویډیو انټر کړئ ایکسپورټ نه زه ویډیو مثلا انټر کوم. ما سره ویډیو دا شو 29 ام بي ویډیو ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. عزتمندو کتونکو السلام علیکم ورحمت. ښه جي ویډیو اتوماتیک سټارټ شو. دې کې به اوس سایډ ته چېرته ام بیز لیکلی شوي وي. ښه دا دی ته ګوره دا 48% چې کوم دی نو دا دې ته راکو شو. د دې اصل ام بي ډېر دي، هلته کې یو 29 ام بي دې خپلو. خو تاسو به په دې ریزولوشن باندې کلیک کړئ نو دې ځای کې د دې ام بیز کمیږي سیوا کېږي. که زه په دې باندې کلیک کړم نو دا 71% 8 ام بي ته دې ویډیوز راغه. مینډ به هماغه ویډیو چې کوم کوالټي ده هم به نه خرابېږي، آډیو به هم نه خرابېږي، خو ام بي چې دی نو هغه به کم شي. دغه رنګې که زه په دې باندې کلیک کړم 6% نو دا 28 ام بي وه. اصل کې دا اوریجنل 29 ام بي ده او دې ځای کې اوس 28 ام بي 6% د دې نه ماینس شو. اوس 6% شو. دغه رنګې مختلف فارمیټ په دې کې، که دې کې 320 باندې کلیک کړم نو 77% په دې کټینګ وشو او 7 ام بي ته ویډیو راغه. او سمپل به بیا تاسو په دې بر نشان باندې کلیک کړئ. خو تاسو ګوټ ته سایډ ته وګورئ نو په دې چې کله کلیک کړئ دا به کمپریسینګ شروع شي او ویډیو به کمپریسینګ
کمپریس شي. نو مینوالو که تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ، لکه دا خبره زه بار بار ځکه کومه چې ملګري راشي ویډیو ګوري او بیا لاړ شي، داسې نه کوي چې چینل سبسکرایب کړي. تاسو نه پېزه دي خو په دغه سرو بټن باندې کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. نو انشاءالله مانه را روان ویډیو پورې اجازه راکړئ. را روان ویډیو کې به انشاءالله تاسو داسې طریقه ښایمه که چاله ورځي خو بالکل چې ویډیو نه ګورئ، او که چاله نه ورځي نو د ویډیو انتظار وکړئ او کمنټس کې ولیکئ چې ویډیو جوړه کړم که جوړه نه کړم. ټیک ده، کمنټس او لایک ضرور کوئ. نو ویډیو د دې په باره کې ده چې موږ نه موبایل روک شو، صحیح شو، او په هغې موږ یو لاک لګولی دی، پیټرن لاک پې لګولی دی چې هغه څنګه څوک لاک کولاوي او غلط لاک یې ورکړو، هغه نه به اټومیټک پکچر وباسلی شي او تاسو کوم جیمیل دی هغې ته به ولیکلی شي اټومیټک. نو ستاسو نه موبایل کېدو به دا طریقې چې هغه بیا ستاسو ته لوکیشن هم ښایي چې دا کس د کوم ځای دی، او بله خبره پکې چې هغه تصویر هم به تاسو ته راشي، نو ستاسو موبایل به دوباره پیدا شي. نو اوس ما اجازه راکړئ، د الله په امان.